نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي اذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة، چې کله ضایع کړی سي امانت نو د قیامت انتظار کوه. هغه مبارک ورته فرمایي هغه اعرابي چې وما اذاعتها یا رسول الله، یا رسول الله دا اذاعه یې څه شی ده؟ ضایع کېدل د امانت څه دي؟ په دې حدیث مبارک کې په خصوصیت په تصریح سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا وسد الامر یا اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، چې کله وسپارل سي امر د فیصلو د مسلمانانو، واک و اختیار د مسلمانانو، مأموریت و وظائف د مسلمانانو د سرشتي وظائف وسپارل سي الى غیر اهله، غیر د اهل خپل ته، نافو انسان ته، احمق انسان ته، په دین کې مجامل انسان ته، په دین کې متهاون انسان ته، سست انسان ته، په دین کې لاپروا او بې پروا انسان ته وسپارل سو نو فانتظر الساعه، نو انتظار د ساعتو د قیامت کوي. یعنی لکه څرنګه چې قیامت یو عظیم شدت ده، یو عظیم هول ده، د دې حدیث مبارکه څخه دوه څه معلومیږي. یو خو دا معلومیږي چې دا د اخیر زمانې له علائمو د قیامت د قرب له علائمو څخه ده چې نااهل انسانان به په وظایفو باندې مقرر وي. دومه خبره د حکمت خبره دا ده پکې چې اصلا نااهلو انسانانو ته تولید امورو د مسلمانانو حواله سوه نو په هغو مسلمانانو به ژوند داسې تنګیږي، مشقت به داسې پې زیاتیږي، پریشانی او خفګان به دومره پې باندې راځي لکه د قیامت د ورځې. هول و دهشت د هغه زمانې به داسې جوړیږي لکه هول و دهشت د قیامت. هر څوک به د خپل ځان په چاره کې او خپل ځان سنجونه کې به یې، د ځان په خلاصولو کې به یې. انساني عطوفت به ختم سي، انساني ترحم به ختم سي، په مسلمانانو کې به خوشحالي ختم سي، په مسلمانانو کې به اطمینان ختم سي، سکون به کې ختم سي، او په خپل مال باندې خوشحالي، په خپل اولاد باندې خوشحالي دا به ترې ختم سي. او که چیرته د امانت اهل ته سپارل سوی نو بیا به یو جنتی فضا وي، د خوشحالي فضا به وي. هر انسان به له ظلمه څخه خود به خود مستنکب کیږي په دې وجه باندې چې هغه ته دا معلومات وي چې که زه یو ظالمانه دعوه کوم هغه دعوه کې ناکام یم، ځکه چې دا حاکمانو، ولسوالانو، قاضیانو، قمندانان چې دلته د ما په سر باندې مقرر دي دا داسې کسان دي چې د ما ناحقه دعوه نه اوري. زه په ناحقه دعوه کې کامیابي نه لرم، چانس نه لرم. نو هغه خلقو چې په زړو کې څه د ګناه و خیره یي له الله تبارک وتعالی څخه زیات نه ویریږي او د حب او شوق د دنیا په وجه باندې کومې دعاوي په مخ کې مفروضه دعاوي وي له هغو چې صرف نظر کیږي هغه لانجې کمیږي، په انسانانو کې مشکلات ختمیږي او هغه په دې باندې متیقن وي چې زه په دغه غلطه دعوه کې، ظالمانه دعوه کې نتیجې ته نه رسېږم، زه خپل مطلب ته نه کې رسېږم. او که نو بیا هلته په هغه وخت کې به لانجې ختمي، دښمنیانې به ختمي، دعاوي به ختمي، مسلمانان به په خپلو مالو مطمئن وي، په خپلو جایدادو به مطمئن وي، له خپل ژوند څخه به راضي، په خپل ژوند کې به خوشحاله وي، حکامو څخه به د شفقت او د ترحم په امید باندې هغه به پې باندې مشفق وي، هغه به پې باندې رحمت کوونکي، شفقت کوونکي، هغه به لکه د دوی د کور مشران داسې ورته ښکارېږي، د دوی به زړونه له هغو سره تړلي، د هغوی رحم و شفقت به د دوی په سر باندې نو به یو جنتي فضا وي. او که چیرته داسې نسي، نااهلو، احمقو او متهاون انسانان چې له دین سره مداهنت کوي او تهاون کوي، سستی کوي،
نو هغه کسان چې له خدایه نه ویریږي تقوا نه لري که څه هم ښه عالم یي خو له خدایه نه ویریږي د هغه فساد به بیا تر هغه کس چې هغه علم نه لري خو چې له خدایه ویریږي فساد به د دغه عالم زیاتي پې باندې. نو د ما دغه مشرانو ته دا مشوره ده چې تاسې د ولسوالیو په سطحه باندې ډېره توجه راواړوئ. د ولسوالیو په سطحه سره د تاسې ملت تشکیلیږي. دغه ټول عظیم ملت له ولسوالیو چې جوړ ده. ولسوالۍ په کلیو باندې مسلط دي، له خلقو سره یې سر و کار ده، له هغو نادارو بېوسو بېواسطو خلقو سره یې سر و کار ده چې که چېرته په هغو کې ظلم روان وي هغه د ولسوالۍ یو فرد یو مظلوم انسان هغه نه وزارت ته ځان رسولی سي، نه قاضي قضات ته ځان رسولی سي، نه رئیس د وزراو ته ځان رسولی سي، نه وزیر داخله ته ځان رسولی سي. او دا به بس له خپل مظلومیت سره په فریادو کې پاته وي. نو د الله او د مظلوم د فریاد تر مابین بیا حجاب نسته. که دا مظلومانان بیا د تاسې زوال غواړي الله به هم زایله کوي. که د تاسې بېعزتي غواړي بیا به هم الله بېعزته کوي. که د تاسې ورکه غواړي بیا به هم الله ورکوي. خو که چېرته تاسې په دې کې غور کړی او داسې مجامله هم نه یې کړی چې هر والي خپل انډیوالان په ولسوالیو کې خوشحاله کوي. څوک یې قاضي کې مقرر کړی، څوک یې ولسوال کې مقرر کړی، څوک یې قمندان د امنیې کې مقرر کړی ده. وایي دا اطرافي خلک دي، په مرکزو کې تحقیقات دي، وړ کسان و لایق کسان غوښتل کېږي. دا خلک په هغه معیار باندې نه خیځي. له ما سره یې په جهاد کې وخت تېر کړی، په سب کې یې وخت تېر کړی ده، راځه دلته یې خوشحاله که. نو هغه هلته خوشحاله کي او هغه داسې ناپوه انسان یي چې د خدای له دین سره یې تعلق ډېر کم وي، عقلي معیار یې کم وي، د عدالت پانګه یې کمه وي، د تقوا په انداز باندې نه یې برابر، تقوا نه لري، له خدایه نه ویریږي، عقل یې کم وي، تدبیر نه لري، د خلکو سنجول نسي کولی، د خلکو خوشحاله کول نسي کولی، حکمت نسته ورسره. نو هغه انسانان به بیا تاسې څخه ملت ته متنفر کوي. دا ملت به له تاسې څخه په فریاد رسیږي او چې ملت فریاد پورته سو، د مظلوم فریاد پورته سو، د الله قهر و غصه به په تاسې باندې حواله کیږي. نو تاسې ډېره توجه د دې وکئ چې په ولسوالیو کې او په اطرافو کې هغه مرکزونه خو د تاسې تر اشراف لاندې دي، ولایت د تاسې تر اشراف لاندې دي، ښاري مناطق د تاسې تر اشراف لاندې دي. هلته د الله پاک تاسې ته توفیق درکړي چې تاسې هلته هم وړ کسان و لایق کسان پې باندې مسلط کوي، پې باندې وګمارئ. خو خصوصا په دیهاتو په اطرافو کې چې هغه خلک بېسواده خلک دي او هغه مرکز ته هیڅ لار نه لري، وزیره پورې هیڅ واسطه نه لري او د هغو فریاد هیڅوک بل څوک اروي نه. هغه له خپل والي و قاضي، ولسوال و قاضي او قمندان سره مخامخ ده. که چېرته په هغو کې اهلیت موجود و ده ته به یوه جنتي زندګي په برخه وي، او که چېرته په هغو کې حماقت و بېدیني او مداهنت موجود و، ظلم موجود و، رشوتخوري موجوده وه، بیا به په دوی باندې د خپل کور جهنم وي. بیا به دوی به د قیامت په حول و په فضا کې اوسیږي. بیا به ډېر تکلیف وي دوی ته او بیا به د دوی فریاد خدای تعالی ته رسیږي. بیترس از آه مظلومان که هنگامی دعا کردند، خدا از بحر اجابت به استقبال می آید. نو الله تبارک و تعالی بیا د دوی سوالونه قبلوي، د دوی فریاد قبلوي. بیا به د هغو گرفت الله په تاسې متولیانو او مسؤلینو باندې. نو د ما عرض دا ده چې په هره ولسوالي کې 3 کسان لا اقل تاسې وړ کسان، مستحق کسان، ولایق کسان مقرروئ. قاضي د ولسوالۍ، ولسوال د ولسوالۍ، قمندان د امنیې د ولسوالۍ، نور د لاندې پرسونل چې په دوی کې دي هغه د والي خپل انډیوالان کې خوشحاله کړي. کوشش خو وسي چې په هغو کې اهل وړ ولایق کسان مقرر شي. خو که بیا هم نه کېږي، انډیوالانو ملګري تېر پاته کېږي، خفه کېږي، هغه دې هلته مقرر کړي، هلته دې وګماري. خو دغه 3 عهدې دي هغه لایقو خلقو ته ورکړي. هغه دې داسې کسانو ته ورکړي چې هغه رشوت نه خوري، هغه ظالم نه وي، هغه احمق نه وي، هغه له خدایه ویریږي، له الله پاکه ویریږي او د آخرت فکر ورسره وي، د مخلوق باندې د شفقت فکر ورسره وي. دا 3 کسان کې
په خپلو هغه کې استخباراتي ادارو کې وظایف ورکوي چې په دغو دریو کسانو باندې خاص اشراف ولري او په دغو باندې خاصه نګراني ولري. که دا درې کسان په هره ولسوالي کې اصلاح وي او عادل کسان وي، نیکان کسان وي، د مجازاتو د مکافات قانون جاري وي پکې، نو بیا به په هغه وخت کې ټول ملت له حکومته سره وي، ټول ملت به له امارته سره وي، ټول ملت به بیا له خپل نظام سره وي، په سر و په مال باندې به د هغه دفاع ته تیار وي او ژوندونه به یې د یوه جنتي زندګي په برخه کېږي، ژوندونه به یې ارام و اسوده وي. نو د ما مطلب دا ده ورونو چې په دې کې تاسې خپل اپراتیپي او استخباراتي شبکات فعال کړئ. کوم رشوتخور چې پیدا کېږي د ټول هېواد په سطحه باندې په 3 4 5 ولسوالیو کې تاسې ځینې رشوتخواره داسې مختورن کوي، داسې رسوا کوي، داسې میډیایي کوي لکه څرنګه کوم یو د چپلکو غل مو سینولی یا د بوټو غل مو سینولی یا د یوې کراچۍ غل مو نیولی او بیا په بازار کې په موټر کې سپور کړی، مخ مو ورتور کړی، په خولو کې هم شپلکې ورکړي، یا د دغه قاضي مبارک هم که چېرته دی ظلم کوي په قضا قضا کې، دا هم دغسې کوي، دا ولسوال هم دغسې کوي، دغه قومندان د امنیه هم دغسې سزا ورکوي. بیا په 3 4 ولسوالیو کې که دغه اجراعات وسو بیا به د دې ټول ملت د دې ټول هېواد ولسوالان اصلاحي، قاضیان به یې اصلاحي، قومندانان د امنیې به یې اصلاحي او دا 3 کسان چې په ولسوالي کې اصلاح سو نو ټوله ولسوالي پرسونل اصلاح سو. بیا به د ټولې ولسوالي رعیت او ولس دا په یوه جنتي زندګي کې، په یوه خوشحاله زندګي کې به وي، د عدل په فضا کې به وي. بیا به ټول ملت له خپل حکومت سره، له خپل نظام سره جوړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله، لا إله